شپونکی او هوښیار علم لرونکي سړي. د عیسی د پیدا کېدو نه یو څو ګنټې وروستو بیت لحم ډېر خاموش و. د دې اوده ښار د خلکو په فکر کې دا نه و چې نن شپه دومره لویه او عظیمه واقعه شوې ده. خو د ښار نه بهر په غرونو کې یو څو شپونکي د خپلې رمو د حفاظت دپاره ناستو چې ناڅاپي د رب فرښته د هغوی په وړاندې ودرېده او د رب نور د هغوی نه چار چاپېره خور شو او هغوی یرې واغستل. خو فرښتې هغوی ته وویل چې یریږئ ما تاسو ته یو د خوشحالۍ زیری راوړی دی. خلاصونکي مسیح په بیت لحم کې په غوجل کې پیدا شو او تاسو به هغه په اوړنې کې انغښتی په اخور کې پروت ومومئ. بیا ناڅاپه د هغې فرښتې سره د نورو آسماني فرښتو ډله را څرګنده شوه او د رب دا ثنا یې وویله چې د خدای پاک هم دې وي پاس په اسمان کې او په ځمکه دې د هغه خلکو دپاره سلامتي وي په چا چې هغه مهربان دی. د دې نه پس هغه فرښتې ناڅاپه هلته نه داسې غیبې شوې لکه چې څنګه راښکاره شوې وې. شپونکي په تادۍ سره د غرونو نه بیت لحم ته لاړل. هلته هغې عیسی هم په هغه حالت کې ولیده څنګه چې هغې ته فرښتې ویلي وو. هغوی یوسف او بیبي مریم ته د هغه ټولو فرښتو په باره کې وویل. بیا شپونکي د هغه ځای نه خپلو رمو ته واپس لاړل. هغوی هغه عجیبه خبر هغه ټولو خلکو ته وویل څوک چې هغوی سره ملاوېدل او هغې د خدای پاک ثنا وویله. په زرګونو میلونو لرې یو څو هوښیارو او علم لرونکو سړو یو شپه یو پړکېدونکي ستوري ولیده. هغې فیصله وکړه چې دا د خدای پاک نه یوه نښه ده چې مطلب یې دی نوی بادشاه پیدا شو. هغوی زر خپل اوښان تیار کړل او د اسرائیلو د ملک طرف ته په سفر روان شول. په بیت المقدس کې هغوی تپوس وکړو چې د یهودیانو نوی پیدا شوی بادشاه چېرته دی. هغې دا ویل چې هغه بادشاه په بیت لحم کې پیدا شوی دی. په هغه شپه پړکېدونکي ستوري د بیت لحم طرف ته و. د دې ستوري په مدد هغه سړي بالکل صحیح هغه ځای ته لاړل چېرته چې عیسی پیدا شوی و. د عیسی په کتلو هغه هوښیار او علم لرونکي سړي ډېر خوشحاله شول او هغوی هغه ماشوم بادشاه ته په سجده شول او بیا هغوی خپلې همیانۍ وسپړدې او هغه ته یې تحفې ورکړې چې پکې سره زر، لوبان او مر وو. د خپل وفادار خادمانو یعنی یوسف او بیبي مریم دپاره دا د خدای پاک ورکړې طریقه وه. ګرانو ماشومانو تاسو خدا کیسه واورېده خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی شپونکو په شپه کې بهر څه کول؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی شپونکو ته چا وویل چې عیسی پیدا شوی دی؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم د ماشوم عیسی په کتلو کې د هغه هوښیار سړو رهنمایي څه شی وکړه؟ ګرانو اورېدونکو یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ